تیر هفته د نیویارک جیوټس سنټر ته د کارټوني یا کامک کتابونو په زرګونو مینوال ورغلي وو او د هغو کارټونانو په څیر جامې او ماسکونه اچولي وو چې د دوی د خوښې وو. زما کامک کان ډیر خوښیږي. دلته تاسو د خپل خوښي د کارټونانو په څیر خلک وینئ. دا یو خوندوره تجربه ده. دا د بجلی په څیر توانایي لري. تاسو پکې نورو خلکو ته هم انرژي ورکوي او په خپل تر هم ډیر خوند اخیستلای شئ. زما په فکر دا یو ځانګړی دستور ده چې پکې د کامک یا کارټوني کتابونو مینوال را یوځای شي او په ګډه ته خوند واخلي. څنګه چې په دغه دستوره کې په بیلابیلو کارټوني جامو یا کاستیومز رڼاګانې ورزیاتیږي، ورسره د پخوانۍ زمانې نایابه زاړه د کارټوني یا کامک کتابونو نمونې هم ښکاریږي چې قیمتونه یې په میلیونونو کې دي. کله چې تاسو کامک کان ته ورسئ نو تاسو هلته د رڼاګانو په ځلا کې د هالیوډ د سټور ترڅنګ د هغو زړو او نایابه کارټوني کتابونو کتار لیدلای شئ چې قیمت یې په میلیونونو ډالرو دی. زرزولو وای په دې کې ځینې کتابونه د هیرو نه هم ډیر قیمتي دي. This one right here is by Bob Kane from DC. دا د ډي سي کامک لخوا د باب کین کتاب دی چې په 1990 کې چاپ شوی دی. په دې کې په لومړي ځل د بیټمن کردار راغلی. دا کتاب چې په کوم حالت کې دی د دې قیمت 4 لک ډالر دی. دا مارول کامک نمبر 1 دی. دا په ټوله دنیا کې تر ټولو ښه حالت کې دی چې قیمت یې 3 میلیون ډالر دی. په کال 2022 کې په هریټیج کې چې د امریکای تر ټولو لوی د کامک کتابونو نیلام پکې کیږي د 1.95 میلیونو نه زیات کتابونه خرڅ شوي دي چې د تیر کال په حساب 9% زیات وو. آنلاین کاروباریان هم د احترامات شوي چې پکې نن سبا ډیر کاروبار په ای بی روان دی. Comic books fit into some people's investment portfolios. کامک یا کارټوني کتابونه هم د ډیرو خلکو لپاره د سرمایه کاري یوه لاره ده. څوک چې د سټاکس یا سرو زرو یا نورو قیمتي توکو په ځای په دې کې سرمایه کاري کوي چې دا له کاروبار سره د دوی شوق هم دی. که تاسو د دې کامک کتابونو اخیستونکي یې او که خرڅونکي، د کامک کان په دې دکان کې د مینوالو دومره ګڼه ګوڼه د دې خبرې کلک ثبوت دی چې د کامک یا کارټونانو فن یو منلی شوی فن دی او څه پته لګي که تاسو نن یو کامک کتاب واخلئ 100 کاله پس دغه ستاسو دپاره یوه لاټري یا خزانه هم ثابتېدی شي. بختور شاه، وایس آف امریکا ډیوا، واشنگټن ډي سي.